بچو له چې موږ نه ږدو نومونه په پښتو کې او سبا به هغې سنګ لیکي خطونه په پښتو کې او هغه ملا مې خوښ دی اوم هغه مې د زړه سر دی هغه ملا مې خوښ دی اوم هغه مې د زړه سر دی او چې لیکي ماینانو له ساختونه په پښتو کې غزل نه مخکې یو کیسه درته وایم چې هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل او هغوی اوس امن ته د جنګ د زاویې نه ګوري او چا چې مذهب هم د مسلک په نامه وویشلو هغوی مکتب ته هم د ننګ د زاویې نه ګوري د غزل څو شعرونه دي چې د کلخمې اشیا د زړه آواز شو د کلخمې اشیا د زړه آواز شو زما فکر د وحشت پر ضد غماز شو د کلخمې اشیا د زړه آواز شو زما فکر د وحشت پر ضد غماز شو او ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو پښتون سر د مین زړه رنګ ګداز ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو پښتون سر د مین زړه رنګ ګداز شو او دا ساقي و چې په جام او سرود مستو دا ساقي و چې په جام او سرود مستو دا ملا و چې بې وزله جانماز شو او چې دا ته وې که د سپینو پایو رود و چې دا ته وې که د سپینو پایو رود و که اختر د شخم مثل په انداز شو دا غزل بس کړم چې ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي او څوک په قلم لوټي او څوک په دستار لوټي نو پاتې پر اخزن او پر رهبر کې فرق هیڅ نه دی پاتې پر اخزن او پر رهبر کې فرق هیڅ نه دی او یو به په لار لوټي او بل به په خار لوټي نو ای د کلو خلک لا تر کمې سادهګان به یو ای د کلو خلک لا تر کمې سادهګان به یو هره قافله راله د خپل کلي سردار لوټي او اوس خو د ګلمخو خوله کې ژبې ګڼې شوي دي اوس خو د ګلمخو خوله کې ژبې ګڼې شوي دي او تا به په اقرار لوټي او ما به په انکار لوټي نو څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده او خلک په تیاره لوټي خو مونږ سم په سار لوټي څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده خلک په تیاره لوټي خو مونږ سم په سار لوټي او ته د کمې رالې ګوله ټول خلک دې ولوټه پیر صاحبو ته د کمې رالې ګوله ټول خلک دې ولوټه او ما خو وې محفل به د اختر خواږه اشغال لوټي دا نظم دواړه وایم چې خان اکثر د خر بچي بغیر د باچا خان نه خان اکثر د خر بچي خو پیسه ترې نه اس جوړ کي شیخ یې هم کوي صفتونه ترې نه اوږد او دس جوړ کي زاهد هم ولې ریا دی د تسبو نه جرس جوړ کي خط تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي خط تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کي څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کي څوک په نیش کې هم کانیغ وي له دې خاور وتلس جوړ کي د غلام کلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کي او ټپس ته شاهین وایي د غانټول نه نرګس د غلام کلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کي او ټپس ته شاهین وایي د غانټول نه نرګس جوړ کي خدای دې چرې وصبر نه کي خدای دې چرې وصبر نه کي او چې د وس نه هوس جوړ کي څوک دوړي ولي اختره څوک شعور د ولس جوړ کي جنید وایم د خو ما ډېر وویل چې په سیسټم مې لیکلی دی چې جوړ د بنګلوالو د خیالونو د کماله دی جوړ د بنګلوالو د خیالونو د کماله دی او ځکه خو په ترس دی او د شکل نه ملاله دی دا د شګو کور آباد د وریجو په پلاله دی او دا جمهوریت خو لکه جوړ چې د دجاله دی
غرب چې وله ښه ورکوې نو درنده د روپۍ ولي څوک به په کاسو ولي او څوک به په سمسۍ ولي مونږ پورې نه ولي غریب ته ډېر درانه ګوري او خپل د ډېراني دی خو بنګلو کې مېلمانه ګوري زه چې ورته ګورم وایي دې دې راته نه ګوري او خېټه کې غلا ده ځکه وایي پښتانه ګوري نو بیا راته د پیر او د مرید کیسه را یاده شي او یا خو یې سمه جوړه کړه او یا خو دې برباده شي دلته حکومت کاکا یو خان غوندې جوړ کړی دی شک مې پې د ټک د خان دکان غوندې جوړ کړی دی پاس یې پې یو نښس میزان غوندې جوړ کړی دی فرق یې د دروند او سپک انسان غوندې جوړ کړی دی نو ځان به کور وکړ کړي چې د ړوند نه رهبري غواړي او شل به را پیدا کړم که څوک داسې بوډاکي غواړي